دوستانو سلامونه. نن تاسو ته په واتساپ کې د چیټ لاک کولو طریقه او یا هم تاسو چې کومې خبرې چا سره کړي وي شخصاً همغه یو نفر خبرې اترې چې هغه که پیغامونه یي او که وایس صوتیان یي همداسې نور انځورونه ویډیوګانې تاسو سره یو بل ته لیږلي نو تاسو کولی شئ چې هغه لاک کړئ یا قلف یې کړئ. هغه لپاره تاسې واتساپ ته لاړ شئ. هغه که واتساپ بزنس وي که ساده واتساپ وي نو زه فعلا واتساپ بزنس ته ځم. دغه طریقه په هر هغه کې تاسو کولی شئ. نو بیا چې د کوم چا تاسې چیټ لاک کول غواړئ یعنې قلف کول غواړئ هغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړ بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې مو کلیک وکړ هغه نه وروسته به لاندې راشئ تاسې دلته چیټ لاک دغه اپشن چې تاسې یې فعلا ګورئ چې دا غیر فعاله دی نو زه په دې باندې کلیک کوم. هغه نه وروسته به په کنټینیو باندې کلیک وکړم. چې کلیک مې وکړ دا به که تاسې موبایل ته فنګر پرنټ هغه لګولی نو تاسې به فنګر پرنټ هغه کوئ یعنې د ګوتې کوم هغه چې وي او که نه نو که کوم پاسورډ مو لګولی د موبایل کوم پاسورډ چې کوم چې تلیفون ته لګولی هغه به دلته هغه کوي. په یوز پاسورډ چې کلیک وکړ نو بیا تاسې هغه کوئ. زه فعلا فنګر پرنټ هغه کوم. دې باندې مې کلیک وکړ. ګورئ تاسې دا چیټ اوس لاک شوی دی. زه بیک ځم. بیک چې کله لاړ شم دلته تاسې وینئ چې نه ښکاري نو دا ځای به زه لږ صفحه به ونیسم لږ بیا راښکته کړم داسې دلته تاسې لیدلی شئ لاکډ چیټس په دې به کلیک وکړم. کلیک چې مې وکړم معنی به هغه غواړي پاسورډ او یا هم فنګر پرنټ هغه چې زه به فنګر پرنټ هغه ورکړم. ګورئ دا خلاص شو. دلته تاسې لیدلی شئ چې یوازې همدغه یو چیټ چې ما لاک کړی وي یا قلف کړی وي هغه هلته هغه کېږي. دې تر څنګ که تاسې غواړئ چې دغه لاکډ چیټس دا اپشن هم بیخي ورک شي یا نه وي دا د کوم چا سره چې تاسې غواړئ دغه چیټ یې بیخي ورک هغه مثلا لاک هم وي او بیخي هغه نه وي نو تاسې کولی شئ هغه لپاره تاسې به دا خو فعلا په لاکډ چیټس کې ګورئ دلته تاسې زه به بیک لاړ شم. بیک به لاړ شم او بېرته به راشم. ګورئ دلته تاسې کله دا راښکته کوئ سکرین نو دلته لاکډ چیټس دا اپشن شته دی. که غواړئ دغه اپشن در سره دا اپشن بیخي ښکاره نه کړي یعنې دا لاکډ چیټس چې لیکلي دي بیخي ورک کړي د کوډ په مرسته باندې یا یو رمز چې تاسې هغه کوئ هر یو چې تاسې نو تاسې به دلته په دغه درو ټکو باندې کلیک وکړئ. هغه نه وروسته چیټ لاک سیټینګز په دې به کلیک وکړئ. دې باندې چې مو کلیک وکړو ګورئ تاسې هایډ لاکډ چیټس هایډ پټولو ته وایي یو شی چې تاسې پټوئ نو دا اپشن ګورئ تاسې غیر فعاله دی. غیر فعاله دی. زه به په دې باندې کلیک وکړم نو دې سره به ګورئ کریټ سیکرټ کوډ نو یو کوډ به تاسې ورته هغه کوئ سیکرټ هر یو چې ستاسې خوښه وه. زه فعلا مثلا تاسو ته ښودو لپاره یو ساده هغه کوم خو کوشش وکړئ چې 15 عدد والا هغه ورکړئ تاسې کوډ نو 1 2 3 4 5 دا مې وکړه. کله چې تاسې کوډ ورکړه هر کوډ چې تاسې غواړئ عددونه به دي نو بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نیکسټ باندې چې مو کلیک وکړه یو ځل به بیا کوم کوډ چې مو لیکلی و یا تاسې ورکول غواړئ هغه به تاسې یو ځل بیا ولیکئ او بیا به په ډن باندې کلیک وکړئ. ډن باندې چې مو کلیک وکړل ته تاسې لیدلی شئ چې دغه هر څه چې و دا کوم چیټ لاک کوم نمبر ته م چې هغه کړی و هغه بیخي او زه بیا تاسې دلته هغه کړم بېرته به بیک لاړ شم بیا په واتساپ بزنس باندې کلیک کوم. چې کله داسې کوم نو دا به دې ځای نه هم ورکي. دا به څه رقم تاسې پیدا کړئ یا بېرته ترلاسه کولی شئ. تاسې به دغه سرچ بار نه دا دې ځای باندې چې مو کلیک وکړه سرچ کې به ولیکئ 1 2 3 4 او 15 دا چې مو ولیکه ګورئ دلته څنګه چې دا کوډ هر کوډ چې تاسې ورکړی دلته په سرچ کې به یې ولیکئ نو دلته تاسې لیدلی شئ لاکډ چیټس دا اپشن راغی نو په دې به کلیک وکړو. دې باندې چې مو کلیک وکړل دلته تاسې لیدلی شئ هغه کوم هغه چې کوم چیټ چې مو لاک کړی د کوم نفر هغه هلته تاسې ترلاسه کولی شئ.